د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ کې 22 کمانډو عسکر وژل شوي. د میدان وردګ بیسود ولسوالۍ ته د راپور د وسلوالو خلاف تللې عملیاتي قوې د بیسود پر ځای په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو خلاف عملیات پیل کړي چې د طالبانو له کلک غبرګون سره مخ شوي او ګڼ شمېر تلفات ورته اوښتي. ملي دفاع وزارت وايي په جلریز ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي ځمکني بریدونه پیل کړي ترڅو په دغه سیمه کې د طالبانو له لوري د کابل بامیانو بنده شوې لاره خلاصه کړي. د بامیانو والي هم تایید کړي چې له بامیانو څخه تللې عملیاتي قوې میدان وردګ او جلریز کې د طالبانو خلاف په عملیاتو بوخته ده ترڅو دغه لاره له طالبانو پاکه کړي. بلخوا بیا سیمه ییز سرچینې وایي چې د عملیاتي قوې 3 ټانګونه په چاودنو او بریدونو کې تخریب شوي، 14 کمانډو عسکر وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. طالبانو هم د بریدونو تایید کړی او ویلي دي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ سیقلا او تکاني سیمو کې هغه عملیاتي قوه سخته ځپلې چې د دوی پر ضد عملیات پیل کړي وو. طالبان وايي په دغه بریدونو کې د کمانډویانو په ګډون 22 عسکر وژلي او نه نور یې ژوبل کړي او 3 ټانګونه یې له منځه وړي دي. ویل کېږي چې راپور له بیسودو څخه کابل ته تللی او له حکومت سره یې دا منلې ده چې حکومت به د جلریز لاره له طالبانو پاکوي، په بدل کې به هغه د بیسودو دولت خلاف عملیات نور نه کوي.